بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترمو دوستانو، یو ځل بیا تاسو په وړاندې یم. راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د تیرو خپرونو په لړ کې نن غواړم چې خپل یو کتاب تاسو ته در وپېژنم چې ولې ما دا کتاب ولیکه. او تاسو پوهېږئ دا کتاب د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی نومیږي. او دا کتاب مې ځکه ولیکه دوستانو چې ډیرو دوستانو د افغانستان د لرغوني تاریخ په باب باندې، د افغانستان د منځني تاریخ په باب، د افغانستان د معاصر تاریخ په باب باندې ډیرې کیسې کړي، خو داسې نه دي ویل شوي چې د افغانستان جغرافیه له لرغونو اریانو نه راواخله تر معاصرو وختونو پورې په بېلابېلو وختونو کې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د تاریخي جغرافیې لیکې تر کوم ځایه وي. نو ما ځکه خو به د همدې موخې له مخې مې همدا کتاب ولیکه. او په دې کتاب کې خدای شته چې ډېر زیار مې ځکه وایسته، او همیشه مې لکه د تیر په څېر چې زه همیشه وایم چې د برټش کتابتون کې مې ډېر داسې توکي او داسې اثار تر ګوتو کړل چې د افغانستان د لرغوني تاریخ او د لرغوني تاریخ په رڼا کې د افغانستان د تاریخي جغرافیې په اړه هم ډېر څه توکي مې راټول کړل او بیا مې دا کتاب وکیښ. دې کتاب فرضاً لومړی پیل آریانا او د آریانا ټاټوبی، چې فرضاً آریانا یا خصوصاً څه وخت چې آریان بلخ ته راځي یا باختر ته راځي په دغه وخت کې، او بیا کله چې دی د افغانستان په مرکز کې پاتې کېږي یا بیا د افغانستان له پولو نه وځي یا تر هند او تر پارسه پورې رسېږي، دی ټاټوبی یاد شوی. بیا د همدې اریایانو څلور خواوې چې څلور خواوې کومې وې په دې باندې همدغسې بیا د افغانستان یو بله لرغونې سیمه مارګینه یا مارجینه، دا پکې ډېره ښه توضیح شوې ده. او په څنګ کې مې د باختریانه یا بلخ یا باختریانه یا باختر یا باکتر او یا بلخ او یا بخدیم په دې باب باندې هم ډېر مواد راټول کړي دي. او یو بل لرغونې سیمه لکه څنګه چې د افغانستان په ټوله کې د افغانستان لرغونی تاریخ نامتو دی، همدغسې د افغانستان ځینې سیمې هم هر یوه یې جدا جدا لرغونی تاریخ لري. بله هریوه یا هرات، ورپسې پاراپامیزیوس چې تقریبا د دې هغه جغرافیایي جوړښت، تاریخي جوړښت د کوم وخت نه تر کوم وخته پورې، همدغسې د درنګیانه یا زرنجانه یا فرضاً چې په دغه خاوره کې بیا د ساکانو په نوم باندې ساکي ټبرونه دا رامنځته شوي، دوی خپله ټول واکمني جوړه کړې دی، سیستان او دا برخې ټولې پکې راخلي. بیا وروسته اراکوزیا یا اراګوسیا یا اراخوزیا د دې تاریخ چې تقریبا د قندهار شاوخوا سیمې دا پکې راځي. د دې لرغوني تاریخ ته مې هم او هم جغرافیې ته او هم تاریخ یادونه شوې. بله د ګدروسیا یا ګودرزیا، دا سیمې هم د لرغونې زمانې نه راواخله د جغرافیایي جوړښت په رڼا کې دې ته تم شوی. کوبها یا کابلستان یا کوپان، د دې هغه تاریخي بیکګراوند چې څومره دی، د دې شتون چې څه وخت دا نوم ایښودل شوی، بیا په دې کې کومې سیمې راتلې، په دې باب مې اوږدې خبرې کړي دي. یا فرضاً وروسته بهمیکا یا بامیان، په ځینو لرغونو متونو کې دا بلخ بامیک هم یاد شوی. بلخ بامیک چې تقریبا هغه د اوستا هغه نقطه چې په سمرقند کې پیدا شوې ده، هلته هم په دې باب باندې څرګندونې شوي دي. ما د هغه وخت دغه لرغوني تاریخ ته اشاره کړې. بل مې د زابلستان او زاولستان، دغه اوسنی زابل چې موږ تاسې لرو، په دغه زابل کې چې فرضاً له پخوا زمانې نه راواخله د افغانستان د هغه افسانوي پاچا د یما نه راواخله تر راوروسته پورې تقریبا د دغې سیمې هغه تاریخي دبدبه چې څومره وه چې اوس د زابل په نوم باندې یادېږي، چې پلازې
قلات دی، په دې مې هم غوښنه لیکنه کړې ده. او ورپسې غرجستان یا غرجستان یا غرستان، د دې سیمې تاریخ چې څومره لرغونتوب لري، د دې په باب مې هم او د دې بیا څلور خواوې چې کومې سیمې د اوسني افغانستان پکې راتلی شي، په دې باب غږېدلی. بل بلور، بلورستان، کافرستان، نورستان، په دې باندې او بیا خصوصا هغه د آلینیا ګروپ چې دلته راځي، آلینایان چې د پنجاب په هغه د لسو پاچایانو یا د لسو خانانو یا د لسو ملکانو کوم جګړه چې وه، او بیا د هغه ګروپ نه یو شمېر آریایي قومونه بیرته خپل پلرني ټاټوبي ته راځي، این تر قندهاره راځي، بیا ته آلینایان لغمان ته راځي چې اوس موږ د الینګار په نوم د علیشان په نوم باندې یو ولسوالي لرو. تقریبا په دې باب مې ښه مفصله څېړنه کړې ده. او بلې کپاپیس یا کیسه یا کاپیسه، تاسو پوهېږئ چې کاپیسه د کوشانیانو په وخت کې د دې نه وړاندې وروسته یو ډېر نامتو په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ، په د تمدن له مخې یو ډېره مهمه لرغونې سیمه وه. ان تر باګرام، همدغسې تر ګندهارا پورې له ټکسلانه راواخله، تر بغلانو او ان تر بامیانو بیا راواخله، این تر قندهار، همغسې تر تقریبا دغه سیمې ته مې هم اشاره کړې او له ډېرو بېلابېلو ماخذونو نه، ریفرنسونو او لاسوندونو نه مې پکې استفاده کړې. بل ګنزک یا ګنزکه یا غزني یا غزني، چې تقریبا هم د افغانستان د لرغوني تاریخ په پاڼو کې د دبدبې ډک ټاټوبی دی. مخکې له دې چې سلطان محمود غزنوي یا تګیان، علب تګین یا سبک تګین، او یا په خپله سلطان محمود غزنوي یا وروسته چې څوک راځي، د دې نه مخکې د دې لرغوني ټاټوب په باب باندې مې ډېرې څېړنې کړي. او بیا کله چې دلته شهاب الدین غوري دلته د ده پلازمینه ده تقریبا او تر هنده پورې یوه لویه امپراتوري جوړه کړې، په دې باب هم غږېدلی. بل پاکتیا یا پکتیکا یا پکتیخا، چې تقریبا دا هم د لرغوني د افغانستان په لرغوني تاریخ کې یو ډېر لرغونی ټاټوبی دی، چې یو وخت کې همدغه پکتیخا این تر نورستانه پورې، این تر کشمیره پورې، این تر سوات پورې تقریبا دغه د یو هېواد په نوم باندې د افغانستان په لرغوني تاریخ کې یادېده، په دې باب باندې. او همدغسې د سلیمان د غرو تر تړو پورې. د سلیمان غر چې موږ کله یادوو، دا یوازې د سلیمان غر نه دی، ډېر څېړونکي لرغونپوهان وایي چې دا 600 کیلومتره اوږدوالی یې درلوده. نو ته فکر وکړو چې په 600 کیلومتر کې هغه وخت کې چې افغانان هلته استوګن وو، دا یو ډېر لویه جغرافیه ده چې په دې کې بېلابېل قومونه استوګن وو. بل بدخشان، تاسې پوهېږئ زه چې کله د برېټانیا موزیم ته لاړم، ما هلته یوه وزه ولیده، او دا وزه یو وخت د بدخشان په لرغوني تاریخ کې دې ته دې لمانځنه کېده. لمانځنه ولې کېده؟ شیدې دې وزې شیدې ورکولې، دې وزغنې ورکولې، او دې پوستکي نه استفاده کېده، د غوښې نه استفاده کېده. نو هغه وخت کې به چې انسانانو ته هر شي ډېره ګټه رسوله، نو هماغه د افغانستان لرغوني تاریخ کې هغه ته به لمانځنه کېده. او بل تخار یا تخارستان، تقریبا دا هم د افغانستان په لرغوني تاریخ کې، خصوصا که موږ د سغدانیه تاریخ څېړو، یعنې د سمرقند د بخارا تاریخ څېړو، دې سره هممهاله د تخار یا د تخارستان تاریخ هم ډېر د پام وړ دی. کندیز یا کوهنداز یا کندوز، دا هم د افغانستان د لرغوني تاریخ یوه ډېره مهمه بیلګه ده. او کندوز تقریبا په بېلابېلو وختونو کې دا تقریبا هم د باختر او هم د بدخشان ترمنځ یو پلاز و چې دغه سیمې سره یو ځای کولې. او دلته هم تقریبا یو لرغونی تمدن تېر شوی، چې هغه لرغونی تمدن چې تقریبا موږ فرضاً که ووایو چې اوس دستي ډېرې داسې سیمې لرو چې هغه د افغانستان په تاریخ کې لکه اختفا، ځینې سیمې لرو، یا قلعه زاد
یا د زال سیمې داسې که موږ د دې لرغونی تاریخ وسپړو نو تقریبا د لرغوني تاریخ دمدمه یې ډېره د پام وړ ده. همدغسې بګلانګ یا بغولانګو یا بغلان دا د کوشانیانو په وختو کې لکه څومره چې کپاپیس یا کاپیسا ډېره د پام وړ وه، همدغه رنګه بغلان د ډېرې ستاینې وړ دی. یعنې هلته که موږ چېرته هغه ځینې کندنې چې شوي او یا په راتلونکي کې ځینې کندنې وسي نو د بغلان هغه روښانه تاریخ به ټولو ته څرګند سي چې ما په دغه کتاب کې د دې نه ډېره ښه استفاده کړې ده او د دې لرغونتوب مې څېړلی دی. لمپاکا یا لمغان یا لمپاکا یا لکمان یا لمغان یا لغمان چې تقریبا د دې هغه کوم لرغونتوب چې هند سکندر چې دلته راځي دې سیمې ته او د دې خلکو سره ګوري تقریبا د هغه وخت نه یا د مهترلمک چې ورته وایي یا مهترلم بابا چې ورته وایي د ده د تاریخ په باب باندې مې هم وخنه څېړنه کړې. بل سمنجان یا سمنګان یا ایبک، تاسې پوهېږئ چې ایبک د افغانستان په لرغوني تاریخ کې څومره معتبر اسناد لري. که اوس هم لاړ شو ډېرې نښې نښانې د افغانستان د لرغوني تاریخ درته موندلی شو چې ما په دې کتاب کې دې ته یادونه کړې او څېړنه مې کړې. بل ګوزګان، جوزجان، فاریاب یا فاریاب دا هم د افغانستان په لرغوني سیمه کې یو نامتو سیمه وه، یو غوړېدلې سیمه وه، یو حاصلخیزه سیمه وه. حتی داسې ویل کېږي چې هغه قوم چې موږ یې اوس چې موږ ته په تاریخ کې ډېر ارزښت لري وایي چې دی نیکنی ټاټوبی دلته و چې دی د کفکاس د غرونو نه راغله دلته هغه نو فرضاً اوس دستي را نوم یې هېر شو کرلانی، دا کرلانی نیکه وایي چې څه وخت دی البته د افغانستان په لرغوني تاریخ کې یا د افغانستان په افسانوي تاریخ کې داسې ویل کېږي چې څه وخت دی راغی د کفکاس نه نو ده په دغه سیمه کې واړول. بل پروانتا یا پروان چې فرضاً حتی دا د کپاپیس یا د کاپیسا تر څنګ داسې یوه سیمه وه چې سکندر راغله دلته یې واړول او بیا یې پکې یوه کلا هم آباده کړه. نګاهارا یا ننګرهار یا لوکرنا یا لوګر، میدان یا میدان وردګ او لوکرنا یا لوګر یا همدغسې کوز کونړ، ورکه، چغسرای چې دا ورکه هم د اوسني کونړ یو لرغونی نوم دی. خصوصا ورکه په ځینو لرغونو متونو کې د کونړ سیند ته هم ویل شوی دی. هغه وخت کې چې په اوستا کې د کونړ د افغانستان د سیندونو د غرونو یادونه شوې نو هغه وخت کې دا ورکه د کونړ سیند ته د همدغه د اوستایي متونو له مخې یادونه شوې ده. نګاهارا یا ننګرهار یادونه ما وکړه چې دا هم د ټکسلا نه راواخله تر پېښوره پورې، د پېښور نه راواخله تر ننګرهاره پورې. ننګرهار د دغه ګندهارا یو ډېر مهم پلاس و یا پلازمینه وه چې موږ په اډه کې تاسو ته معلوم ده چې ډېر لرغوني توکي لرو، خو له بده مرغه چې اوس چور شول خو ما یې دلته یادونه کړې ده. فرضاً بله موږ پنجهار لرو یا پنجهیر لرو یا اوس پنجشیر لرو. دا هم د افغانستان په لرغوني تاریخ کې یو مهمه سیمه وه. یعنې د افغانستان دا ټول 40 ولایتونه چې موږ لرو هم په بېلابېلو زونونو تشریح کړي او هم هر بېلابېل ولایت تشریح کړی. دا په دې کتاب کې دغه ټول مواد راټول دي چې تقریبا دغه کتاب 500 پاڼې دی. تقریبا له بېلابېلو ماخذونو نه مې استفاده کړې. 9 نوي ماخذه تقریبا موږ چې په هغه کې بېلابېل د ژبو ماخذونه دي راخیستي دي او دا کتاب هم بشپړ کړی دی. د اوس لپاره همدومره. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. په راتلونکي کې که ژوندي وو بیا به سره ګورو. د خدای په امان درنو دوستانو.